د النساء مبارکه سوره چې د قران عظیم شان څلرمه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده. یو سل شپږاویا مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 12 آیت څخه اوري. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه وړم الله تعالی شړل شوی شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركوا من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. استاد کدو چې څه پریخي وي د هغه نیمایي برخه تاسو ته رسیږي که اولاد نه وي او که اولاد وي بیا د ترکې څلرمه برخه ستاسو ده. کله چې وصیت چې که هغه کړی وي پوره کړی شي او د پور لادا کېدو وروسته که پوره وړي وي او هغه به ستاسو له ترکې نه د څلرمه برخه حقدار وي که به اولاد وي او که ستاسو اولادو نو بیا د هغه اتمه برخه ده. وروسته د وصیت له پوره کولو نه که تاسو وصیت کړی وي او وروسته د پور له ادا کولو نه که پوره وړي وي او که هغه نارینه یا ښځه چې د هغه میراث باید وویشل شي به اولاده هم وي او مور پلار هم ژوندي نه وي خو یو مورنۍ ورور یا یو مورنۍ خور موجوده وي نو ورور او خور هر یو ته به شپږمه برخه ورسیږي او که ورونه او خویندې له یونه زیات وي نو د ټولې ترکې په دریمه برخه کې به هغوی ټول برخه وال وي. وروسته له هغه ضرر نه رسونکي وصیت له پوره کېدو نه چې کړی او د پور له ادا کولو چې ورباندې وي دا د الله له لوري حکم دی او الله پوه باخبره او نرم خویه دی. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. دا د الله ټاکل شوی پولی دي. څوک چې د الله او د هغه د پیغمبر اطاعت وکړي الله به هغه داسې باغونو ته نه باسي چې تر هغه لاندې به ویالي بهيږي او هغوی به پکې د تل لپاره استوګن وي او همدا ستر بریالیتوب دی. او څوک چې د الله او د هغه د پیغمبر څخه سرکشي وکړي او د هغه له ټاکل شوو پولو نه تیری وکړي الله به هغه په اور کې وغورځوي چې په هغه کې به د تل لپاره استوګن وي او د هغه لپاره رسوا کوونکې سزا ده. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. ستاسو له ښځونه چې څوک بدلمنی وي پر هغو باندې له تاسو څخه څلور شاهدان ونیسئ او که څلور کسان شاهدي ووایي نو هغوی په کورونو کې بندیانې کړئ تر هغه پورې چې هغو ته مرګ راشي یا الله د هغو لپاره څه لاره برابره کړي.
واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. او له تاسو نه چې څوک د دې فعل مرتکب شي نو هغوی دواړه وزوروي بیا که هغه توبه ویستله او ځانونه اصلاح کړل نو هغوی پرېږدي چې الله ډېر ښه توبه قبلونکی او رحم کوونکی دی. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. په دې پوه شئ چې پر الله باندې د توبې قبلولو حق د هغو کسانو لپاره دی چې د ناپوهۍ له امله کوم بد عمل ورڅخه صادر شي او ورپسې سم د لاسه توبه وباسي. داسې خلکو ته بیا الله د خپل مهربانۍ په نظر پاملرنه کوي او الله له ټولو خبرو خبردار دی او د حکمت او پوهې څښتن دی. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. خدا هو خلق لپاره توبه نشته چې پر لپسې بد کارونه کوي تر دې پورې چې کله له هغونه د یو تن د مرګ نیټه را رسیږي نو په هغه وخت کې وایي چې اوس مې توبه ویستله. او همدغه راز د هغو کسانو لپاره هم توبه نشته چې د مرګ تر وخته پورې په کفر کې پاتې شي. د دغه ډول خلکو لپاره خو مونږ دردناکه سزا تیاره کړې ده. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعبدوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. اے مؤمنانو ستاسو لپاره دا روانه ده چې د زور له لارې ځان د ښځو وارثان جوړ کړئ او نه دا روانه ده چې هغوی وربړوي او د هغه مهر د یوې برخې د وهلو هڅه وکړئ چې تاسو یې هغو ته ورکړئ. هو که هغوی د کوم ښکاره ناکاره چلند کوونکي وي نو بیا تاسو ارومرو د هغو د تنګولو حق لرئ. له هغو سره په ښه چلند ژوند تیر کړئ. که ستاسو هغوی نه خوښیږي نو کېدای شي چې تاسو به یو شی نه خوښیږي خو الله به په هغه کې ډېرې ښېګڼې ایښي وي. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. او که تاسو د یوې ښځې پر ځای د بلې ښځې راوستلو اراده وکړئ نو که تاسو هغې ته په پنډونو مال هم ورکړی وي له هغه نه بیرته هیڅ شی مه اخلئ. آیا تاسو په تور ټپلو او څرګند ظلم کولو هغه بیرته اخلئ؟ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. او تاسو به هغه په څه شان اخلئ په داسې حال کې چې تاسو یو د بل سره په مینه اوسېدلي او هغوی له تاسو څخه پخه وعده اخیستې ده. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. او لکوم ښځو سره چې ستاسې پلرونو نکاح کړي وي له هغو سره هیڅکله نکاح مه کوئ. خو څه چې مخکې شوي دي هغه شوي دي. په حقیقت کې دا یو د شرم کار دی، ناوړه دی او بد چلند دی.
حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. پر تاسې حرام کړای شوې ستاسې میندې، لونې، خویندې، ترېندې، توړیګانې، ورېرې، خورزې او ستاسې هغه میندې چې تاسې ته یې شودې درکړې وي او ستاسې د تی شریکه خویندې او ستاسې د ښځو میندې او ستاسې د ښځو هغه لونې چې ستاسې په غېږو کې پالل شوي وي، د هغو میرمنو لونې چې ستاسې ورسره د میړه میرمنې اړیکه راغلي وي او که یوازې نکاح ورسره تړل شوی وي او د میړه میرمنې تماس مو نه وي نیولی، نو د هغو په پرېښودلو او د هغو له لونو سره په نکاح کولو کې پر تاسې څه ګناه نشته او ستاسې د هغو زامنو میرمنې چې ستاسې له پشت نه وي، او دا هم پر تاسې حرامه ده چې په یو نکاح کې دوه خویندې یو ځای کړئ، خو چې مخکې څه شوي هغه شوي دي. الله بخونکی او رحم کوونکی دی. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. او هغه ښځې هم پر تاسې حرامې دي چې د کوم بل چا په نکاح کې وي، البته هغه ښځې له دې نه مستثنا دي چې په جنګ کې درته په لاس درغلي وي. دا د الله هغه قانون دی چې پر تاسې اطاعت لازم کړای شوی دی. له دې پرته چې نورې څومره ښځې دي تاسې ته د خپلو مالونو په وسیله د هغو په لاس راوړل روا کړای شوي دي، په دې شرط چې د نکاح په چوکاټ کې راولئ، نه دا چې په آزاده شهوترانۍ لاس پورې کړئ. نو بیا کله چې له هغو نه د ازدواجي ژوندانه خوند واخلئ، د هغه په بدل کې ورته په فریضي ډول مہر ورکړئ. البته د مہر له قرارداد نه وروسته که د دواړو خواو په خوښه ستاسې په منځ کې څه کمول زیاتول راشي نو څه باکې نشته. الله پوه او د حکمت څښتن دی. ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم
وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. او له تاسو څخه چې څوک د دې وس نه لري چې له آزادو مسلمانو ښځو سره نکاح وکړي شي هغه د ستاسو د هغو وینځو له کومې وی سره نکاح وکړي چې ستاسو په لاس کې وي. الله ستاسو د ایمان په حال خو پوهیږي. تاسو ټول د وی ډلې خلک یاست. له دې امله د هغو د سرپرستانو په اجازه له هغو سره نکاح وکړي او په ښه معروفه توګه د هغو مہر ورکړي ترڅو چې هغوی د نکاح په بندیز کې خوندي پاتې شي. په آزاد شهوترانی پسې ونه ګرځي او نه په غلا او پټه یارانی وکړي. نو کله چې هغوی د نکاح په چوکاټ کې خوندي شي او بیا وروسته له هغه کومه بدلمنی غوړه کړي نو پر هغو باندې د هغه مجازات نیمایي دي چې د آزادو ښځو لپاره ټاکل شوي دي. دا اسانتیا له تاسو څخه د هغو کسانو لپاره منځته راوړل شوې ده چې له هغو سره د میرمنې نه لرلو له مخې د حدودو د ماتولو اندېښنه وي. او که تاسو لزغم نه کار واخلئ نو دا ستاسو لپاره غوره ده او الله بخونکی او رحم کوونکی دی. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. الله غواړي هغه چارچلن درته څرګند کړي او پر هغو لار مو وخوځوي چې له تاسو نه مخکې نیکان پرې روان. هغه ستاسو لوري ته د خپل رحمت ته پاملرنې اراده لري او هغه هم د پوهې خاوند دی او هم د حکمت. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. هو الله تاسو ته رحمت سره پاملرنه کول غواړي. کوم خلک چې د خپل نفسي غوښتنو پیروي کوي هغوی دا غواړي چې تاسو له سمې لارې نه ډیر لرې شئ. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. الله پر تاسو د بندیزونو آسانول غواړي ځکه چې انسان به وسه یعنی ضعیف هست کړی شوی دی. د النساء مبارکه سوره چې د قران عظیم شان څلورمه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده. 114 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 9 آیت څخه اوري. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. اے مؤمنان په خپل منځو کې یو د بل مالونه په ناروا توګه مخوري. راکړه ورکړه دې د دواړو خواو په خوښي سره وي او خپل ځانونه مو وژنئ. باور ولرئ چې الله پر تاسو مهربان دی. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. څوک چې په ظلم او تیری سره داسې وکړي هغه به ارومرو مونږ اور ته نه باسو او دا د الله لپاره څه ګران کار نه دی. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. که تاسو له هغو ستر ګناهونو څخه ډډه وکړئ چې تاسو ورڅخه منع کیږئ نو تاسو وړي ګناهوي به مونږ له حساب وګرځو او تاسو به د عزت ځای ته نه باسو. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.
او چې الله لتاسو نه جنو ته جنو نور په پرتله زیات ورکړي دي د هغو هیله مکوي د نارینه برخه د هغو د کړو وړو سره سمه او د ښځو برخه د هغو د کړو وړو سره سمه ده هو له الله څخه د هغه د فضل دعاګانې غواړي په دې کې شک نشته چې الله په هر څه پوه دی ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا او موږ د هغه ترکیه حقداران ټاکلي دي چې مور او پلار او خپلوانی پرېږدي اوس پاتې شول هغه خلک چې له هغو سره ستاسو لوز او تړون وي نو د هغو برخه ورکړئ بشکه چې الله په هر څه څارونکی دی الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا نارینه پر ښځو مسلط اداره چیان دي لدې عمل چې الله د هغو جینو ته پر جینو نورو لوړتیا وربخلې ده او لدې کبل چې نارینه خپل مالونه لګوي نو کومې ښځې چې صالح دي هغوی د فرمان مننې خوی لري او د نارینه په غیاب کې د الله د ساتنې او څارنې لاندې د هغو د حقوقو ساتنه کوي او تاسو چې د کومو ښځو له سرغړونې څخه اندېښمن یاست هغوی لومړی پوه کړئ او بیا د خوب ځایونه ورڅخه جلا کړئ او بیا یې ووهئ نو که هغوی ستاسې فرمان برداری شي نو هغو ته د لاس غځونې لپاره بې ځایه پلمې مه جوړوئ باور ولرئ چې له پاسه الله شته دی چې لوی او لوړ دی وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا او که تاسو چیرته د میړه او میرمنې د اړیکو د خرابېدو په باب اندېښمن یاست نو یو منځګړی د میړه له خپلوانو څخه او یو د میرمنې له خپلوانو څخه وټاکئ که هغوی دواړه روغه جوړه کول وغواړي نو الله به د هغوی دواړو ترمنځ د توافق لاره برابره کړي الله په هر څه پوه او باخبره دی واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا او تاسو ټول د الله بندگی وکړئ له هغه سره هیڅ څوک شریک منیسئ له مور او پلار سره غوړه رویه وکړئ له خپلوانو یتیمانو او مسکینانو سره نیک چلند وکړئ او له خپلوانو گاونډیو سره پردیو گاونډیو سره د څنګه ملګری او پردی سره او له هغو وینځو او غلامانو سره چې ستاسو په لاس کې وي د احسان چارچلند وکړئ باور ولرئ چې الله یو داسې څوک نه خوښوي چې په خپل انګیرنه مغرور وي او په خپل لوړتیا ویاړي الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا
او داسې کسان هم د الله نه خوښیږي چې بخیلی کوي او نورو ته هم د بخیلی کولو لارښوونه کوي او هغه څه پټوي چې الله په خپل پیرزوینه هغه ته ورکړي د دغه راز نعمت منکرو خلکو لپاره مونږ رسوا کوونکی عذاب تیاری کړی دی. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. او هغه خلک هم د الله نه خوښیږي چې خپل مالونه صرف خلکو ته د ښودلو لپاره لګوي او په حقیقت کې نه پر الله ایمان لري نه د آخرت په ورځ. رښتیا دا ده چې شیطان چې د چا ملګری شي د هغه ډیره بده ملګرتیا په برخه شوه. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. پر دغه خلکو به څه بلا نازله شوې وه که دوی پر الله او د آخرت په ورځ ایمان راوړی وای او څه چې الله ورکړي دي له هغو نه یې لګولي وای. که دوی داسې کولای نو له الله څخه د دوی د نیکۍ حالت پټ نه پاتې کیږي. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. الله پر هیڅ چا د یوې ذرې په اندازه هم ظلم نه کوي. څوک چې یو نیکي وکړي الله هغه دوه چنده کوي او بیا له خپل لوري څخه ستر ثواب ور په برخه کوي. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. نو زیر شي چې دوی به په هغه وخت کې څه وکړي چې موږ له هر امت نه یو شاهد راولو او پر دغه امت باندې تا یعنی محمد صلی الله علیه وسلم شاهد تیر کړو. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. په هغه وخت کې به هغه ټول خلک چې د پیغمبر لارښوونې ونه منلې او له هغه څخه یې سرکشي وکړه هیله وکړي چې کاشکې ځمکه وچوي او هغوی پکې ننوځي. هلته به دوی خپله هیڅ کومه خبره له خدایه پټه نشي کړای. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. ای مؤمنانو کله چې تاسو د نشي په حالت کې یاست نو لمانځه ته منځدي کیږي. لمونځ باید په داسې وخت کې وکړئ چې تاسو پوهیږئ چې څه وایاست او همداراز د جنابت په حالت کې هم لمانځه ته منځدي کیږي ترڅو چې ملنبلی نه وي مګر دا چې په لار تیریدونکو یعنی مسافر یاست او کله داسې وي چې تاسو ناروغان وي یا په سفر کې وي یا له تاسو نه څوک قضای حاجت وکړي راشي یا تاسو خود سره یو ځای شوي یاست او بیا وبو نه مومي نو له پاکه خاورې نه کار واخلئ او له هغې نه خپل مخونه او لاسونه مسح کړئ. بشکه الله له نرمۍ نه کار اخیستونکی او بخښنه کوونکی دی. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم
بالله وليا وكفى بالله نصيرا. تا هغه خلک لیدلی دي چې هغه ته د کتاب د علم یو څه برخه ورکړی شوې ده، هغوی خو په خپل د گمراهۍ خریداران ګرځېدلی دي او غواړي چې تاسو هم لار ورکه کړئ. الله ستاسو دښمنان ښه پیژني او ستاسو د مرستې او ملاتړ لپاره یوازې الله کافي دی. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعما في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. د يهوديانو څخه داسې کسان دي چې کلمې د هغو د درستو ځایونو څخه تعریف کوي او وایي اورو او نافرمانی کو او واوره په داسې حال کې چې اورول شوی نه او د خپل ژبو په تاوولو سره او په دین کې د تعانی په توګه وایي راینا، خو که دوی ویلي وایي چې اورو او اطاعت کو او واوره او په موږ نظر لره نو دغه کار به د دوی لپاره ښه او مناسب، خو الله دوی باندې د دوی د کفر له کبله لعنت کړی دی نو دوی ایمان نه راوړي مګر لږ شمېر. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. هغه خلکو چې کتاب درکړای شوی هغه کتاب ومني چې مونږ اوس نازل کړای او د هغه کتاب تصدیق او رښتینه کوي چې له پخوانه له تاسو سره موجود پر دې ایمان راوړي مخکې له هغه چې مونږ مخونه مسخه کړو او څټ لوري ته وګرځو یا دوی په هغه شان لعنتيان کړو لکه چې د سبت خاوندان مو کړیو او په یاد لري چې د الله حکم نافذي. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. الله یوازې شرک نه بکی د دین پرته چې نور هر څومره ګناوي دي چې د هغه چاته خوښ شي وبکی. چا چې الله سره کوم بل څوک شریک وګاڼه هغه ډیر غټ دروغ غوټه کړل او د ډیر لوی ګناه خبره وکړه. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. تا هغه خلک لیدلی دي چې د خپل زیاتې پاک نفسي غوري وهي په داسې حال کې چې سپېڅلتیا خو چې الله چاته وغواړي ور په برخه کوي او پر هغو دی وی زری په اندازه هم ظلم نکي. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. کنو ګوره پر الله باندې د دروغو له تړلو د دوی چورت نه خرابېږي او د دوی د څرګندې ګناهکارۍ لپاره همدا یو ګناه کافی ده. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. آیاته هغو خلکو ته ندی کتلی چې د کتاب له علم څخه یو څه برخه ورکړی شوې ده او د هغو حالت دا دی چې جبت او طاغوت مني او د کافرانو په باب وایي چې له ایمان راوړونکو څخه خو د همدوی لاره زیاته سمه ده. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. همداسې خلک دي چې الله پر لعنت کړی دی
او په چا باندې چې الله لعنت وکړي بیا ته د هغه لپاره هیڅ مرستندوی نشي موندلی. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نذيرا. آیا په حکومت کې هغوی برخوال دي؟ که داسې وای نو دوی به نورو ته یو خلکه هم نو ورکړی. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. او آیا دوی پر نورو له دې عمله بخیلي کوي چې الله پر هغو باندې خپل فضل پیرزو کړی دی؟ که دا خبره وینو دوی ته دې معلومه وي چې مونږ خو د ابراهیم اولاد ته کتاب او حکمت ورکړی او ستره پاچاهي مو وربخلې ده. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. وله هغو څخه ځینو پر ایمان راوړ او ځینو ورڅخه مخ واړاو او مخړونکو ته خو یوازې د دوزخ او جن اور کافي ده. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. کوم خلکو چې زمونږ د آیاتونو لمنلو څخه انکار کړی دی هغوی به ارومرو مونږ اور ته ننباسو او کله چې د هغوی د بدن په ټوکي وسوځول شي نو د هغو پر ځای به نور په ټوکي ورکو تر څو چې هغوی د عذاب خوند ښه وڅکي. الله ډیر زورور دی او د خپلو فیصلو د عملي کولو په حکمت ډیر ښه پوهیږي. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. او کوم خلکو چې زموږ آیاتونه منلي او غوره عملونه کړی دي هغوی به موږ داسې باغونو ته ننباسو چې تر هغو لاندې به ویالې بهیږي. هلته به هغوی د تل لپاره اوسیږي او هغو ته به سپېڅلې میرمنې په برخه شي او هغو ته به موږ په ګڼو سیورو کې استوګنه ورکړو. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. مسلمانانو الله تاسو ته حکم کوي چې امانتونه د هغو اهل ته وسپارئ او کله چې د خلکو په منځ کې فیصله کوي نو په عدالت سره وکړئ. الله تاسو ته ډیر لوی نصيحت کوي او په باوري ډول الله هر څه اوري او ویني. د النساء مبارکه سوره چې د قران عظیم شان څلورمه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده. 114 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 950 آیت څخه اوري. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. اے مؤمنان د الله رسول او هغو کسانو اطاعت وکړئ چې له تاسو نه د امر خاوندان بیا که تاسو ترمنځ په کومه چاره کې شخړه پیښ شي نو هغه د الله او رسول لوري ته محوله کړئ. که تاسو په رښتیا سره په الله او د آخرت په ورځ ایمان لرئ
همدا د کار یو سمه طریقه ده او د عاقبت په اعتبار هم غوره ده. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ای پیغمبره تا هغو خلکو ته ندی کتلی چې دعوا خو کوي چې مونږ په هغه کتاب چې تا ته راغلی دی او پر هغو کتابونو چې له تا څخه مخکې نازل شوي وو ایمان راوړی دی. غواړي دا چې خپل چارې د فیصلې لپاره د طاغوت یعنی شیطان لوري ته محولي کړي. حال دا دی چې هغو ته له طاغوت یعنی شیطان نه د منکرېدو حکم شوی. شیطان غواړي هغوی وغولوي له سمې لارې نه یې ډېر لرې باسي. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا. او کله چې هغه ته ویل کیږي چې راشي د هغه شی لوري ته چې الله نازل کړی دی او راشي د پیغمبر لوري ته، نو تا هغه منافقانو ته کتلی دي چې ستا لوري ته راتګ نه ځانونه ګوښه کوي. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. نو په هغه وخت کې به څه کېږي چې دوی له خپل لاسه جوړ کړی غم پرې وورېږي. په هغه وخت کې به دوی تا ته په قسمونو خوړلو راځي او وایي چې په خدای قسم دی چې موږ خو بې له ښېګڼې نور څه نه غوښتل او موږ دا غوښتل چې د دواړو خواو ترمنځ په کومه توګه روغه جوړه راشي. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. الله پرې پوهیږي چې د هغو په زړونو کې څه دي. له هغو سره غرض مه کوه، هغوی وپوهوه او داسې نصیحت ورته وکړه چې د هغو په زړونو کې ځای ونیسي. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هغوی ته څرګنده کړه چې مونږ چې هر پیغمبر لېږلی دی د دې لپاره مو لېږلی دی چې د خدای په حکم د هغه اطاعت وکړی شي. که هغوی دا لاره غوره کړې وای چې کله یې پر خپلو ځانونو ظلم کولی نو تا ته راتلی او له الله نه یې بښنه غوښتلی او پیغمبر هم ورته د بښنې غوښتنه کولی، نو شک نشته چې الله به یې بښونکی او رحم کوونکی میندلی و. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نه ای محمد، ستا پر رب قسم چې دوی هیڅ کله مؤمنان نشي کېدای تر څو چې دوی په خپل منځي شخړو کې تا فیصله کوونکی ونه مني. بیا چې څه فیصله وکړي پر هغې باندې په خپل زړونو کې هم څه تنګي احساس نه کړي بلکې له سره تر پای ومني. صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.